بسم الله الرحمن الرحیم. منګو تاسو دا خبره کړې وه چې الله سبحانه و تعالی منګو تاسو د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړیو. او د الله سبحانه و تعالی بندگی دا په منګو تاسو باندې خودل شوی دا او لازمی خبره ده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. زمونږ د ټول انسانانو پیدایش د الله د بندګۍ لپاره شوی. لیکن د الله سبحانه و تعالی مهرباني دا ده چې موږ او تاسو ته په دې ژوندۍ کې لږ وخت مقرر کړی د بندګۍ لپاره او ډیر وخت مقرر کړی زمونږ د چټۍ لپاره، د رخصت او تفریح لپاره. لیکن موږ او تاسو ته الله سبحانه و تعالی داسې آداب راښودلي دي د خپل پیغمبر په ژبه باندې که په هغې باندې عمل کوو نو زموږ به دغه رخصتي په بندګۍ کې حسابېږي. دا کم خوب چې موږ کوو یا خوراک کوو یا چکر وهو دمه کوو نو الله سبحانه و تعالی به دا مرته په بندګۍ کې حسابوي. نو د دې خبرې په خاطر باندې چې الله سبحانه و تعالی زمونږ دا رخصتین هم په بندګۍ کې حساب کړي، موږ او تاسو ویلي ان شاء الله خواري به کوو چې د زندګۍ آداب بیان کو، د ټول زندګۍ آداب. لیکن موږ او تاسو د خوب نه شروع ځکه کړې وه چې موږ او تاسو اول نیشتو، اول عدمو. یو زمانه داسې وه چې د انسانانو بالکل تذکره چا نه کوله، لم یکن شیئا مذکورا. نو دی وجه نه موږ او تاسو د همدې د مناسبت په وجه باندې د خوب نه شروع وکړه، ځکه دا خوب هم داسې دی لکه نیشته یا لکه مرګ. نو تقریبا 2-3 آداب موږ او تاسو د خوب بیان کړیو چې کله انسان وده کېدل غواړي نو کم کم کارونه به کوي، وختي به وده کېږي، په اوداسه کې به وده کېږي، او بعض آداب نور بیان کړیو چې دې باندې عمل پکار دی. یو ځل یو مشرک د یو صحابي نه پوښتنه وکړه چې قد علمکم نبیکم کل شیء، تاسو له ستاسو پیغمبر ټولې خبرې ښیي، هر څه دله ښیي. د هغه مشرک اصل کې مقصد دا و چې دا پیغمبر ستاسو په هره خبره کې ګوتې وایي، غټه وړه خبره ټولې بیانوي، دا کوه او دا مه کوه، دا خوره او دا مه خوره. د مشرک دا مقصد و چې دا پیغمبر ستاسو په هرې خبره کې ګوتې وایي او هر خبره تاسو را بیانې. صحابي ولا وایي او نعم حتی الخراءه، تر دې چې دا پیغمبر موږ ته او د سماعت طریقه م راښیي. نور غټ غټ خبرې خو څه کوئ، هغه خبرې چې د خلکو په ذهن کې ډېرې کمزوري دي د الله پیغمبر موږ ته د هغې ادب هم ښودلی. لکه دا به انشاءالله په خپل ذکر راځي چې څه کول پکار دي. خو زموږ پیغمبر او زموږ دین موږ ته د دنیا په هر طرف کې د یوې ګوتې ښودلو ځای نه دی پرېښی چې هغه د هغې نه پاتې شوی، او اوس یو څوک راپاڅېږي او په دې کې دي یو پانه ودننه کې لکه دا آبادي ده او دا آبادي چا جوړه کړې، یو بل نجار بل معمار راشي چې لکه دا کونج د ګران دی، یوه خښته پکې کمه ده، دا پکې ښودل پکار دي. نو د یوې خښتې د ښودو ځای پکې نه دی پرېښی، د یو میخ د لګولو ځای پکې نه دی پرېښی، ټول پکې د الله پیغمبر موږ ته بیان کړي. نبی صلی الله علیه وسلم په خپله وایي زما او د مخکینو انبیاو مثال داسې دی لکه یو قصر، یو بنګله، یو ډېره قیمتي بنګله. لکه څوک په یو ځای کې ډېره قیمتي بنګله ښایسته مزینه شوشه والا جوړه کړي، په دې ټولې بنګلې کې د یوې خښتې ځای پرېښی، نو په دې کې عام خلک راځي او د دې بنګلې سیل کوي چې دا خو ډېره قیمتي بنګله ده، ګوره دومره لکه دې زمانه کې یو ځای کې ښایسته کوري خلک سیل ته ورځي،
ګوره څومره ښایسته دروازې او ښایسته عشدار او دا پلانې پکې لګولې شوي دي، پلانې پکې لګولې شوي، ماربلې دي، دا خلک سیل ته راځي. خو چې څوک هم بنګلې ته راشي نو وایي دغه ځای لږ خراب دی، د دې یوې خښتې ځای لږ خراب دی. نبي صلی الله علیه وسلم وایي زه هغه خښته ومه کله چې زه الله راولېږلم په دې بنګله کې یوه خښته کمه وه، زه پکې الله ولګولم. اوس بنګله مکمله ده، اوس پکې چاته د ګوتې ښودو ځای نور نشته. دا دین مکمل دی او د نبوت دروازې هم بندې شولې او د الله پیغمبر موږ ته ټولې خبرې بیان کړي دي، څه صراحتن او څه اشارتن. غرض زما دا و چې ګورې صحابي مشرک ته وایي چې آو زمونږ پیغمبر موږ ته ټولې خبرې ښودلي حتی الخراءه، تر دې چې اودس ماتې د هغې طریقې هم راته ښودلې ده. او بیا ورته وویل چې راته داسې ویلي چې بخلاص به اودس ماتې نه پاکوئ، قبلې خوا ته به مخ نه اړوئ، قبلې خوا ته به شا نه اړوئ او دا به کوئ دا به کوئ. غرض زما دا و چې دا خوب که د خلکو په ذهن کې یو کمزوری شی معلومیږي دا به دومره مهمه خبره نه وي، خو دا مهمه ده. زموږ پیغمبر موږ له دا بیان کړی چې خوب به داسې کوئ. دومره موږ تاسو ویلو چې کله انسان اوده کېدل غواړي اودس به وکړي او په اوداسه باندې به اوده کېږي. اوداسه باندې نن اوس بله فایده یو ځای کړه، هغه ده که چېرته انسان اوده کېږي او د اوده کېدلو په وخت کې د دې په لاسونو باندې څه شی نښتې. مثلا کله کله موږ تاسو ترکاري وخورو، ترکاري خورو د لاسونو پورې غوړ نښتي، یو بل خوراکي مواد خواږه ترش خورو لاسونو پورې څه شی نښتې. نو سنت طریقه داره چې کله اوده کېږي نو دا لاسونه وینځه، دغه غوړوالی یا د خوږوالی یا د ترشوالی چې کوم اثر دی په دې پورې د خوراک دا ترې لرې کړه. حکمت او فایده په دې کې دا ده چې دې شي ته دا نور حیوانات بې راځي. مثلا ستا دا ګوته غوړه ده، دې ته خامخا دا حشرات راځي، دې ته حیوانات راځي، تا ته به ضرر در ورسوي. نبی علیه السلام فرمایي من نام وفي يده غمر، څوک چې وده کېږي او د هغې په لاس کې ساسر و غوړوالی و د طعام ساسر پکې و ولم یغسله او دا لاس یې وینینځه نو فاصابه شیء د انسان ته مصیبت ورسېد. ته وایې یاره بېګا مثلا ودومه او څه شی راټک راکړه، لړم راغلی و، مار راغلی و، کله کله مږه منګک ته خواته راشي در باندې به غاښ ولګوي، دوی خو دغه ته شیان راځي، میږیان ورته راځي، حشرات ورته راځي. نو نبی علیه السلام ګوره موږ تاسو ته وایي چې که چا داسې کار وکړه، څوک چې وده شو او په لاس کې غوړوالی پاتې او دا لاس وینځلی نه و فاصابه شیء او دې له څه شی ورسېد، څه حادثه وشوه، څه مصیبت راغی په دې باندې، څه مرض پرې راغی، یو شي پرې حمله وکړه، فلا یلومن الا نفسه، ځان دې ملامته کې وایي. فلا یلومن الا نفسه، بل څوک دې نه ملامته کوي مګر ځان دې ملامته کېږي. دې نه ګوره معلومیږي دا چې زمونږ دین د دې وړې وړې خبرې ګوره پابندي هم کوي. دا ګوره د پاکوالي یو وړه غوندې خبره ده. موږ او تاسو عام خلک داسې چې کله خوراک وکړو همداسې ګوتې غوړي کلار یو ځای کې وده شو، چې کله راپاسېږو ډېره ډېر میږیان راغلي، دې ته ماشي راغلي، ډېره مچان راغلي، ډېره مږې منګکان کله کله راځي، انسان ځان نه خبر نه هغې ور ټک ورکړي. نو د الله پیغمبر موږ او تاسو له ادب بیانوي چې ګوره دې شیانو نه ځان پاک کړه. ستا په لاس باندې څومره دغه نښتې دي اثرات د شیانو دا لرې کړه د ځان نه. فلا یلومن الا نفسه، بیا دې نه ملامته کوي مګر ځان دې ملامته کړي. ځان ملامته کول دا و چې ګوره ما ورته دا نقصان کړی و چې ځان کې دا اثر پرېښی و، دا غوړوالی په ځان باندې پرېښی و، نو ځکه ګوره ماشی راغلی و، ځکه راته ګوره میږیان راغلي و، ځکه زمونږ بدن ته بل شی راغلی و مضر او زمونږ په بدن باندې غاښ ولګو، هغې نه دانه جوړه شوله، کله کله هغې نه ډېر غټ مرض جوړ شي. نو فلا یلومن الا نفسه، بل څوک دې نه ملامته کوي مګر ځان دې ملامته کړي. دې نه ګوره دا معلومیږي چې زمونږ پیغمبر ګورې د طبیبانو ډاکټرانو نه هم زیات احتیاط کو، د هغوی نه هم ډېر احتیاط کو، د عامه دنیا ګورې دا احتیاط د هغې نه یادوي. که موږ او تاسو وګورو وروسته به انشاءالله راشي چې موږ ته د الله پیغمبر د لوښو باره کې څه وایي، چې لوښو سره څه کوئ، د خوراکي موادو لوښی دی، د څښلو والا لوښی دی، څه ورسره وکئ. نو د الله پیغمبر ګورې موږ او تاسو ته دوه قسمه علاجونه بیانوي، علاج ظاهري بیانوي او علاج معنوي بیانوي.
ظاهري راته وایي چې پلانې شی مخوره کنې خرابېږي پې او معنوي راته وایي ګوره دا کار مه کوه کنې مریضېږي پې ایمان دې خرابېږي آخرت دې خرابېږي دواړه موږ ته بیانوي نو یو ادب دا شو چې د خوب په وخت کې دا لاسونه پاکول دې باندې چې کوم شی نښتي دي غواړي یا نور اثرات پرې نښتي دا پاکوله دا موږ او تاسو لپاره ادب شو دویم ادب دا دی نن چې بیانېږي کله چې انسان وده کېږي د الله پیغمبر د بخاري او مسلم په روایت کې په 4 شیانو باندې امر کړی دی په 4 د الله پیغمبر وایي چې کله یو څوک وده کېږي وایي اطفئوا المصابيح اذا رقدتم ډیوې مې مړې کړئ چې کله وده کېږئ چې کله وده کېږئ نو ډیوه مړه کړه یو ادب دا شو واغلقوا الابواب دروازې بندې کړئ واوکوا الاسقیه او دا لوښي چې د مشکونه یا مثلا کور کې چاته ټاپکه ماپکه ایښې ده دې باندې سر کېږدئ وخمروا الاواني او لوی خلا سرونه ور واغوندئ لو خلا سرور خبرې ګوره وکړئ اوله خبره دا وه چې اطفئوا المصابيح اذا رقدتم کله چې وده کېږي ډیوې مړې کړئ مثلا دا لیټ ته موږ تاسو لګولی دا باید مړ کړو خلکو ډیوه لګولي د لاټینې لګولي تیل او پلته پکې هغه باید مړ کړو بعضې خلکو په کورونو کې ډکې لګولي د هغه دپاره بعض ځایونو کې دا رواج هغه باید مړ کړو حکمتونه فایدې پکې دا دي ډېرې فایدې پکې دي لکه یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر راغی چې په مدینه کې یو کور او د شپې د خوا نه هغوی نه اور پاتې شوی او د هغون کور په هغې باندې وسوځېده نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې ان هذه النار عدو لکم دا اور ستاسو دشمن دی کله چې تاسو د شپې وده کېږئ دا اور مړ کوئ ختموئ یا اور مړ کا اور زموږ دشمن دا دی چې کله کله موږ تاسو کور کې اور پرېښي د شپې هوا لګېږي هغه مړ اور را تازه کوي اور بلیږي ته به ودئ غون کور به دې اور اغوستی تر دې چې ګورې کله کله شیطان راځي تا ته به په اور کې ګوته وایي هغه اور را ګرموي را بلی شیطان دا کار کوي ایسته به ستا کور اور وایي د الله پیغمبر وایي چې ډیوي او چراغونه لاټینونه رڼاګانې اورونه دا مړ کوي ختم کوي دا ستاسو دشمنان دي یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم په جانماز باندې مونځ کو ماخوستن کې او اخواته ډیوه لګېدلې وه نو په دې کې منګک راغی د ډیوې نه دا پلته خو لګېدلې وره پوري هغه پلته یې راونیو له خوله کې راښکلی په دې جانماز یې ورته خطا کړه نو جانماز کې د 1 روپۍ په اندازه باندې ځای وسوځېد نبی علیه السلام وایي چې کله کله شیطان دې ته دغه طریقه ښایي مګې ته وایي چې دا شی راکاږه په دې ځای وله خطا کړه نو کله کله به تا اور به پریښې په کور کې مګې ته به شیطان وایي چې دا اور راکاږه به دې بستره یې ونه وغورځوه را به یې کېږي په دې بستره به خطا کړي به غونډه بستره ورولي ته چې را پاسېږي غونډ کور به دې اور اغوستی ته هم به ختم شي نو د الله پیغمبر ګورې خپله وایي چې شیطان دې ته دا طریقه ښایي نو هلته یې ګورې مګې دا پلته راښکله په جانماز یې خطا کړه جانماز اور واغست سره د هغې د الله پیغمبر ګورې ایښ ناست دی لمونځ کوي خو دا کار ګویا وشو او د الله پیغمبر دا کار له شیطان ښایي نو معلومیږي دا ګورې چې دا زمونږ او ستاسو دشمنان دي دا شیطانان او دا مګې منګکان نو دې د وجې نه مخکې نه به خپل ځان دپاره به اسباب برابرې دفاع به د خپل ځان کې دې وجې نه د دې مګې باره کې نبي علیه السلام وایي 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم 5 قسمه حیوانات دي ټول فاسقان دي وایي ضررین دي په حل او په حرم کې به وجلی کېږي جماعت کې د مخې ته راغی هم وژنیه تر دې چې نبي علیه السلام و چې کله تاسو مانځه کې دله مار مخې ته راشي لړم وجلی شئ نه 5 قسمه حیوانات دي هر ځای کې به یې وژنئ تر دې د مارانو باره کې نبي صلی الله علیه وسلم به یو ځل ویلي وو چې وایي ما سالمناهم مذ حاربناهم کله چې موږ د دې مارانو سره جنګ اعلان کړی کار بیا صلح نه ده کړې زموږ او د هغوی صلح نشته وایي د مارانو نو یو پکې مګه منګک دی مګه منګک چې کوم ځای کې ګیرېږي دا به وژلی کېږي ولو که د چا په حرم کې مخې ته راغله بیت الله سره هلته به یې وژني پرېدي بیانه جماعت کې مخې ته راغله په بل ځای کې مخې ته راغله به وژلی کېږي ماپ کول په دې کې نشته دویم پکې مار دی مار لړم دا شیان چې کوم ځای کې مخې ته راشي تر دې که مانځه کې مخې ته راغی او تا ته یې ضرر متوجه په دې شرط باندې
مانځه باندې ولاړې او ستا خواته مار را روان دی، تا لکه دی چې ټک درکړي، ستا خواته لړم را روان دی، یا د بل مسلمان خواته ورځي هغه چې نو ته ورته ټک ورکولی شي. داسې باندې که چې دې ځای کې مونځ کې هغه ځای کې مار دی ته پسې منډې ور ویل ته نه چې کله ستا خواته ضرري، تا ته ضرر دی، ستا په ورور ته ضرر دی، نو بیا مار باندې حمله وکړه وجلی شي. تاسو دې ته وګورئ کله چې انسان مار مړ کوي دا به ضرور چپله چې شی راخلي، دا به یو څو قدمه منډه وي، د دې به دا مخ تاویږي را تاویږي د قبلې نه، دا ټولې خبرې ګوره موږ دپاره جایز. که په دې صورت کې ستا مخ د قبلې نه دې خوا ته مو واوړېده خیر دی، ځکه د الله دشمن مرداری په دې کې دا ما دشمن دی هغه مرداری. نو غرض دا چې یو مږه منګک مار لړم او همدارنګه ټپوس او کارغه، دا ټپوسان چې دا هم ګوره ضرري شیان دي. د الله پیغمبر دې باره کې ویلي دي چې دا هم کوم ځای کې مخته راتلل دا وژنې. کارغان چې دي هغه کارغان چې مرداري خوري. دو قسمه کارغان دي، هغه چې فصل کې دانې مانې راټولوي هغه مراد نه دی، دا کوم چې په دې مردار باندې ګرځېږي دا. او خوړونکي سپی، هغه سپی چې انسانان خوري. دې وجه نه ګورئ په دې کور کلي کې بعضې سپي داسې چې خلکو رسه نه وایي خو هسې ګرځي را ګرځي، دا به نه وژنئ. اول زمانه کې نبی صلی الله علیه وسلم د سپو په وژلو باندې امر کړی و، ویل به سپي وژنئ. تر دې پورې چې کله کله به یو ښځه را روانه وه د بانډې نه به سپی را روان کړی و، مدینې ته به یې راوړه، ویل دا سپی راته مړ کوي، بلکل دې علاقې پاکولې. وروسته به نبي صلی الله علیه وسلم ویلي چې مالي وللکلاب، زمونږ سپو سره څه کار دی، موږ سپي څه کوو، مه یې وژنئ. مګر تک تور سپی چې دې ځای کې دوه ټاکونه وي، یو قسم د سپي تک تور او دې ځای کې خلک ورله څلور سترګې وایي. نبي علیه السلام وایي الا الاسود البهیم، تک تور سپی دوه نقطو والا فانه شیطان، دا شیطان دا به اوس هم نه پرېږدي. اوس هم کوم ځای کې مخته راغی دا به وژنې. او همدارنګه خوړونکی سپی کلب عقور. غرض ما په دې کې دا و چې ګورې د الله پیغمبر وایي چې کله وده کېږئ نو ډیوې مړې کوي. ډیوه دې چې ګوره ژوندی پرېښودله ضررونه پکې دا دي. شیطان چې دی هغه د مږې منګکانو ته طریقه ورښیي، هغه به دا پلته راکاږي او ستا کور به وروالي، نو روم کور به دې خراب شي. بل حکمت او فایده په دې کې دا ده هر انسان ګوره دشمنان لري. مثلا غل یو دشمن دی ستا د کور، که چېرته ستا په کور کې لیټ بلي هغې ته پته لګېږي چې را دې خوا ته منډه والی شم او دې خوا ته یې نه شم والی، هغه کوټه ده او دا بل د غواګانو او بل د اودسونو، نو ځای به معلومېږي بیل، نو هغه ځان ایستلی شي. که په کور کې لیټ مړي او دا غل پرې راوړي نو هغه به بلیږي راولېږي به، کله کله به خطا شي، د صندوق په ځای باندې به تا باندې لاس کېږي، ایسته به ته راپاسېږي غل به راونیسي. دا پکې ډېرې پیدې دي. ښه نو لیټونه مړه کول پکار دي. د الله پیغمبر اطفئوا المصابیح اذا رقدتم، کله چې وده کېږئ ډیوې مړې کوئ، دا پیاده شوه. دویمه واغلقوا الابواب، دروازې بندې کوئ، دروازې کلپ کوئ، لټونه ورته واچوئ. دروازې بندول پکار دي. د هغه وجه دا ده ګوره چې کله دروازې موږ او تاسو خلاصې پرېږدو نو کورونو ته رنګارنګ شیان راځي، لیوان به د شپې ګرځېږي هغه راځي، ماران لړمان چې دي مثلا په دې کوڅو کې چکر وي هغه راننوځي، همدارنګه غله ډاکوان هر شی کور ته راننوځي. نو ستا د کور هر څه به چې دی دا به ګوره په ډاک باندې پراته وي. تر دې چې ګوره یو تجربه دا وه چې یو ملګری ما خپله وایي زه یو ځل سپي مخکې کړی وم او چې منډه مې کړه تیار یو کور خلاص و په دې کور کې وننوتلم، د نه دا وایي د زنانو په ګټ کې ورخطا شوم. نو ګوره ما باندې خو یې بیړه وه، نو که دا کور بند وی نو هغه سړي به ولې کور خواته منډه والې او بیا د ښځو منځ ته به یې ولې ځان رسولې. نو کله چې د انسان د کور دروازې خلاصي نو د هغې ضررونه ډېرې، دشمنان به در باندې حمله کوي، غله به در باندې حمله کوي، نور مضر خلک پیښېږي، نو د هغو مخه بنده کړه. دریم د الله پیغمبر وایي چې دا کم لوښي دي مشکونه، مثلا په کور کې چاټۍ ایښې ده په دې کې اوبه دي، کور کې ټاپکه ده په دې کې اوبه دي، یا مثلا مشک او ګوډې ده په دې کې شیان دي، دا بند کوي. وکا دی ویل کېږي هغه تسمه، مثلا کور کې د غنمو بورۍ ده نو په تسمه باندې وتړه، کور کې د جوارو بورۍ ده په تسمه باندې وتړه، کور کې مثلا د مشکو د مشکیزه ده منګوټې ده هغې باندې خوله بنده کړه، دا به بندې، دا بندول پکار دي.
ځکه دغه حیوانات ګورې راځي او د خوراکونه خرابوي در باندې پاسېدی خرابوي. دویم دا چې د الله پیغمبر وایي چې تاسو کله وده کېږئ نو وخمروا الاوانیه لوښي پټ کوئ هغې له سرونه ور واغوندئ. مثلا دیګ د کور کې ترکارۍ والا سر پې کېده د وده کېدلو په وخت کې په یو منګي کې اوبه دي د څکلو والا نو سر پې واړوه. لوټه کې اوبه ایښې دي نو هغې به رد شی کېده. تر دې د الله پیغمبر وایي ولو ان تعرضوا علیه عودا اگر که تاسو په یو ډکې داسې کېدئ ډکې خو لیکن سر ولا پټوئ. حکمت په دې کې دا حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم وایي په دې شپو کې یوه شپه ده په دې شپه کې د اسمان د خوا نه مصیبتونه او مرضونه نازلېږي خراب مرضونه راځي نو دا کله کله په دې لوښي کې راولېږي ایسته به چې تا دا خوراک وخورې خېټه به دې خرابه شي دا اوبه وڅکې خېټه به دې خرابه وي. نو کله کله خلک پلانې وایي داسې مرض باندې اخته دی چې علاج یې نشته هغه دې مرض والي د اسمان نه مرضونه راښکته کېږي په دې کال کې هره شپه راښکته کېږي یعنې کال کې یوه شپه ده هر کال کې یوه شپه نو احتیاط د وجې نه اوس هغه شپه خو پټه ده چې دا به کلی نو د لوښو دا سرونه پټ کوي د لوښو په سرونو باندې چې شی کېدی خولې بندې کوي چې دا مرضونه په دې کې واقع نه شي. دویم دا چې نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه حشرات دا په تاسو باندې خوراکونه پاسېدی خوراکونه به دې در باندې خراب کړي. مثلا مږه به راشي به دې دیګ کې به ولیږي د الله پیغمبر وایي چې کله په دیګ کې مږه ولیږي نو څه به کوو القوها وما حولها ثم کلوها کله چې په خوراکي موادو کې مږه ولیدله نو دا مږه ترې وغورځوئ دا خوا او شا ترې لرې کړه نور خوراک به یې خوره خو کله کله به دې کې مړ شي کله کله په اوبو کې دا چمچرکۍ ولیږي زهریله شی دی ساعت خلک اوس کې غون پې د مخې مړوي یا پې ناروغه شوي نو معلومیږي دا د الله پیغمبر زمونږ د بدنونو علاج هم کوي د هغې ساتنه هم راته کوي چې ګوره بې ځایه خوراکونه مه استعمالوئ کم خوراک چې استعمالوي نو د شپې چې وده کېږي دې باندې سر کېده هغې ته مثلا هغه کلپ ور واچوه صندوق ته کلپ واچوه منګوټي باندې سر کېده بوجۍ له مثلا خوله وتړه چې دا خوراکونه خراب نشي. نو تقریبا په دې روایت کې 4 آداب دي. د وده کېدلو په وخت کې دا ډیوي میوې دا چراغونه مړه کوي ورسره اور مړ کوي اوره. دویم دا دروازې د کور بندې کوي. دریم دا ګورې چې دا ټاپکې ماپکې او چاټۍ د کور کې هغه بند کوي. څلورم کوم شیانو کې خوراکي مواد دي دا هم بند کوي هغې نه بعد وده شي. تر دې د الله پیغمبر ګورې بعضې داسې خبرې کړي چې دې باندې انسان عقل کار نه کوي. د دې تعلق د وحي سره دی وحي سره د مؤمن مسلمان طریقه به دی کړه چې به دا به دې باندې ایمان راوړي. مثلا داسې ویلي دي منګې دی که نه منګې په دې کې اوبه دي د منګي سر کور کې نشته نو ټکې راواله داسې پیکې ده د منګي په سر باندې ټکې کېده به دې کې نور مرض نه ولیږي. دا ګوره د وحي والا علم دی. اوس لویه ټاپکه ده او سر نه میلاویږي یو لرګی پې نری داسې کېده دې کې مرض نه ولیږي. بسم الله وکړه لرګی په دې باندې کېده یو ډکې په دې باندې کېده به دا کافي ده. ګوره دې ته ویل کېږي د وحي والا علومه. دا خبره ګورې په دې د الله پیغمبر پوهېږي موږ تاسو پې نه پوهېږو ځکه موږ تاسو کور وګورو د منګوټي خو غاټه خوله ده او ډکې پې نری ایښی نو غاړې غونډې سوری دي اوس هم خو بس د الله پیغمبر وایي دا کافي ده دا کافي ده موږ تاسو لپاره. نو تقریبا 5 آداب دا شو چې کله موږ تاسو وده کېږو په دې 5 آداب باندې عمل کوو. نن چې بیانېږي شپږم دا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو کله وده کېږئ نو په داسې ځای باندې به نه وده کېږئ په داسې چت باندې چې د هغې چاردیوالي نه وي. ابو داود کې روایت دی چې من بات علی بیت لیس له حجار چا چې په داسې کوټه باندې شپه وکړه لکه نه چې د هغې چاردیوالي نه وه د هغې داسې پنهي نه وه نو فقط برئت منه الذمه د دې نه ذمه فارغه ده. د دې روایت باره کې بعض علماو چې دا لږ ضعف لري لیکن شواهد ډېر دي روایت قابل د استدلال دی. نو دا روایت صحیح لغیره دی روي نو په داسې کوټه باندې ته شپه کې لکه پاس چت باندې سملې بعضې خلک داسې لاندې ګرمي پاس سملي لاندې ځای نه میلاوېږي پاس وده کېږي نو باید دا ورته یو دیوال وکړي. د الله پیغمبر وایي که چا په داسې چت باندې شپه وکړه چې د هغې تیږې نه وي او یا پردی نه وه نو فقط برئت منه الذمه د هغې نه ذمه زموږ فارغه ده ځکه د انسان ځان ته خپله ضرر ورسو کېدای شي کله انسان
خوب کې راپاسېږي کله بعضې خلک 2-3 قدم اخلي لاندې به راولېږي بعضې خلک داسې که نه چې کله کله خوب کې تږي شي یا مثلا اودس ماتې ورشي راپاسېږي به نو که دیوال نی کله کله انسان په داسې ګمان کوي چې دا ځمکه باندې زه روان یم لاندې به راولېږي کله کله بعضې خلک په خوب کې داسې اوړي په اړخ باندې نه په خوب په اړخ باندې واوړي لاندې به راولېږي نو د الله پیغمبر ګوره موږ ته وایي چې په داسې چت باندې شپه مه کوه چې هغه داسې پنۍ ونه لري چې هغه ستا دفاع نه کوي دویم دا ګوره که موږ او تاسو په دې چت باندې پراتی و دیوال نی نو که موږ او تاسو کوم دشمن ولرو نو هغې ته لرې ځای نه ښکاره کېږي هغه دی ګوره ښکاري که تاسو بعض ځای نه وګورئ په دې سراګانو کې دا کاري خلک یو سری باندې پراتی لرې نه کټونه ښکاره کېږي خلکو ته چې هغه دې پراتی دي ښکاري ډېرې فایدې به دې کېږي خو د الله پیغمبر موږ ته داسې وایي ښه چې چا په دې ځای کې شپه وکړه هغې نه وایي ذمه بری ده نو په داسې چت باندې به شپه نه کې چې هغې چت باندې ستا د ساتلو ځای نه وي تیږې میږي پې لګېدلې نه وي پنهي په دې باندې نه وي په دې چت باندې به شپه نه کې حکمتونه موږ ته ظاهري بیان کړل نور به دې ته الله ته معلومې دی کې د الله پیغمبر ته معلومې اوم تقریبا دا دی اوم ادب د وده کېدلو په وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې انسان وده کېږي او دغه ته راشي خپل بسترې ته نو فلینفض فراشه بداخلة ازاره خپل دا بستره دی وسنډي په خپل لنګ باندې تر دې چې حدیث کې د لنګ داخل ځای راغلی دی داخل ځینې علماء دي کې بس حکمت نو دا بار خو سړي نیولې یې کسره داسې نو داخل طرف یې ښودلی دی هغې کې لږ احتیاط ډېري عام علماء دي کې مقصد دی سنډل او لنګ ځکه ښودلی چې عام طور دا قانون دی د خلکو چې کله وده کېږي نو ځان جامې لرې کوي مثلا بعضې خلک کمیس وباسي یو ځای کې کېږي جمپر کوم بغاړې نو هغه یو ځای کې وباسي کېږي څادر یې ښیي نو چې کله بسترې ته رانږدې شي بل شی ورسره نه وي نو څادر مادر لنګ ورسره وي په هغې باندې خپل کټو سنډي دې نه غیر کار شي باندې سنډي نو کټ سنډل پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې فانه لا یدري او لا یعلم دا انسان نه پوهېږي ما خلفه بعده چې دې نه بعد په دې باندې شي وخت تېر کړی دی ته کله کله کټ نه وځې لاړ شي بیا چې ماښام راځي د چا خیل ني په دې کټ کې مار پروت دي چې ته سملي هلته مار دې اړخ لاندې راشي ټک به در درکړي یا لړم به دې باندې پروت دي کله کله د کورونه د ماشومان په ګرځي بس ګندګي به دې کې شوي یا مثلا چرګان کور کې هغه به پکې ګندګي به یې کړي کله کله به دې کې نور شیان ایښي دا خو کور دی ماشومان دي زنانۍ کور کې رنګارنګ شیان استعمالېږي مثلا چاړه چاقو ستنه هغه به در لاندې شي نو د الله پیغمبر ګوره موږ ته دا ادب بیانوي چې کله بسترې ته راشي نو بستره دې په لنګ منګ څادر باندې وڅنډه دا پاکه که نو ګوره په دې کې دا حکمت و که په دې بستره کې کوم مضر شی پروت دی مار لړم دی هغه به لرې شي مګه منګک دی هغه به لرې شي د کور کوم سامان پکې پروت دی چاړه ده چاقو دی ستنه ده هغه به ترې لرې شي ګندګي پکې ده چاته معلومه نه وه هغه به ترې لرې شي تا دپاره مخ اوزګاره شو اوس د هغې نه بعد په دې کې وده کېږه دا چې انسان راځي او ډایرکټ سمري نو ډېر وخت ګوره انسان د شپې د خوا نه بیا په ځان خبر نی د شپې خوب کې چلی مار ول ټک ورکړی لړم ټک ورکړی بل بل شي باندې خوږ شوی نو دې وجې نه دا بستره مخکې نه پاکول پکار دي دا به موږ تاسو پاکوو او بیا به دې باندې وده کېږو دا بل احتیاط شو ورسره چې کله موږ تاسو وده کېږو نو په دې وده کېدلو کې دوه قسمه وده کېدل دي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل یو کس ولیده چې وده کېده داسې په خېټه باندې پروت دی داسې پروت دی چې خېټه یې داسې ځان لاندې کړې ده او دا سټې بره دی موږ به تاسو وله پړ مخه یو داسې پړ مخه پروت دی د الله پیغمبر راغی وایي داسې مه سمله وایي دا سملاستل د الله څخه به دې راځي دا هغه سملاستل دی او تکیه لګول دي لا یحبها الله ورسره محبت نه کوي بل روایت کې وایي چې الله ورسره بغض کوي دریم روایت کې داسې دي چې دا د جهنمیانو سملاستل دي د جهنمیانو لکه کله کله خلک مجرم ونیسي جهنم کې خو ټول مجرمان دي نو داسې یې نیسي په چا په اچوي بیا والا سزا ورکوي نو په دې بعضې محکمو کې هم دا کاري ښه چې مجرمان ونیسي نو په چا په واچوي بیا والا سزا ورکوي نو جهنم کې الله جهنمیانو ته داسې سزا ورکوي نو د الله پیغمبر وایي داسې به نه سمولی نو د سملاستلو په وخت کې داسې په خېټه باندې سملاستل چې دا خېټه د چا لاندې داسې سملاستل پکار نه وي سمري به انسان دو طریقو باندې اول وخت کې حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان خپل بسترې شرش
نو بسم الله دی وې په دې خې اړه باندې سملی اول د خوب کې اخواته کې به کم خاطه وړي او ختې شي چپ اړه باندې به سملی یا مثلا مخامخ سملی اسمان طرف ته مخي باک نشته خو اول چې کله شروع کړي په دې خې طرف باندې بسملی خې طرف باندې سملاستل د سملاستو په وخت سملاستل دوه قسمه دي ګوره یو د سي حالت ته چې انسان سملی لکه مثلا دلته یو دا جماعت دی یا دا وجره ده یو سره دي چې سملی د خلکو منځ کې الته د الله پیغمبر موږ ته یو ادب بیان کړي چې کله د خلکو مجلس کې سملی نو به بد سي نه سملی چې دا خپل یو نه غکړي ده او دا بل په د پاس راواړي که تاسو خلک بل پاس خلک دا کار کوي چې سملی یو زنګون نه غدري دا بل زنګون په د سره راواړي وای د څه باندې سملای دا هو چې دا د چکر د خلکو مجلس کې ته پروت دي سي نو د سي طریقې سره چې کله چا لنګي عورت ښکاری کله چا لنګ نه کومه د سپورتګونه غوندو نو عورت ښکار کیږي نه خو عورت تحدیدیږي معلومیږي چې دا عورت ګور دا کم زیاده معلومیږي مکمل پکې انسان لکه انسان دا جامد سره کشي نو ټول اندامونه ښکار کیږي به د څه به انسان نه سملي خدا ګور هغه څه کې مراد دې کړ چې انسان د خلکو منځ کې سملي د خلکو مجلس ته تسملی به تذکار باندې کی کله چې ځان ته پروت یې مثلا یا شپه ده یا د سره خپل اهل دی نو به باک نشته الته د الله پیغمبر د سوچ بخي طرف باندې بسملې کله چې بخي طرف باندې سملا استلی نو د الله پیغمبر به دا دعا ویله چې باسمک ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين یا الله ستا په نوم باندې ما خپل اړه ولګو یعنی ستا په نوم سملما او په دې راپورته کېږم که زما ساده واغستره مړ شوم د شپې مړ شوم یا الله تعالی باندې رحم وکړي او که ژوندې به رااله مې سامي رااله زما د نفس ساتنه وکړي الله نو د الله پیغمبر به ګوره خې اړه ولګو او به دا دعا ویره به دا غنه بعد ود شو نو غرض دا چې د خې طرف باندې ود کېدل پکار دي په خې طرف باندې لیکن دا خې طرف ګوره دا په اول وخت کې سنت طریقه ده ورسته به انسان ستړی کیږي اړه بدلې را بدلې نو په دې کې باک نشته اول وخت کې بخاری دا کو چې په دې خې اړه باندې سملو کله چې موږ تاسو خپل بسترې ته راولو په دې خپل خې اړه باندې سملو نو د الله پیغمبر دی وخت کې یو څه اذکار کړي او بعض ذکرونه به ویل تقریبا هغه د ذکرونه دي بعض دعاګانې به ویلې نو هغه اذکار او دعاګانې به ان شاء الله او آینده درس کې بیانو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك